په انسان باندې څو بعضې څیزونه لازم کړي دي چې هغې ته فرض عبادت وایي. دا فرض عبادت هغه څیز دی چې انسان به خامخا ادا کوي او که ادا یې ونه کړ نو غاړه به یې بندوي. الله ذوالجلال به ترې بیا د قیامت په ورځ تپوس کوي. د خدای پاک حق او د بنده حق دا دواړه نه بخښلي کېږي او باقي ګناهونه الله په توبه بخښي. د الله په حقونو کې یو حق چې دی نو هغه دا فرض عبادت دی. البته د خدای خوښه د یو قانون دی او یو د الله رحم دی. دا ما چې کومه خبره ده نه بخښلو وکړه دا د الله قانون دی او یو د خدای رحم دی. نو که خدای رحم کوي او د هغې د پاسه هم بخښي نو الله له اختیار شته بخښلی شي. نو دغه فرضو څیزونو کې یو څیز مونځ دی. مونځ په ټولو عباداتو کې یو اهم عبادت دی. د رب العالمین سره مناجات او رازداري ده تر دې حده پورې چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې الصلاة معراج المؤمن، چې دا مونځ د مسلمان دپاره معراج دی. لکه څرنګه چې نبی علیه السلام یو سفر کړی هغه سفر په معراج یادیږي او په هغه سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله سره څه پټې خبرې کړې وې. دغه رنګې دا مونځ د مسلمان دپاره دی دی الله ته مخامخ ودرېږي او د خپل خدای سره رازداري کوي. نو یو خدا چې د الله سره رازداري ده، د خدای سره ملاقات دی، د خدای سره پټې خبرې اترې دي. او دویم دا دی رونو چې مثلا څوک دا مونځ ونه کي نو رب العالمین دله سخت او مضبوطه سزا ورکوي تر دې حده پورې چې حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کوم انسان چې مونځ ونه که نو دی به د قیامت په ورځ د قارون سره او د فرعون سره او د حامان سره ملګري. قارون د موسی علیه السلام لوی دشمنو چې ځمکې ځان ته جذب کو ځان ته یې راښ کړ او فرعون هغه کسو چې د خدایه دعوی کړې وه او حامان د هغه وزیرو. نو فرعون چې د خدایه دعوی کړې وه الله بیا په دریاب کې غرق که وی دا سړی چې دا مونځ نه کوي نو د الله ذوالجلال د حکم مطابق به دی د قیامت په ورځ د دغه ظالمانو کافرانو سره ملګری به وي. الله دې مساتي. او یو بل حدیث کې ظاهر داسې راځي چې من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چا چې قصدن مونځ ونه کو پرېښود. یو خو یو سړي ته عذر پېښ شي نو قضا به یې وکړي او یا د مونځ دپاره عذر شته دی نه په ولاړه یې نشي کولی په ناسته دې وکړي په ناسته نشي کولی نو په ملاسته دې وکړي په اشاره دې وکړي. زه بیا هم یو انسان دی مثلا داسې سخت عذر پرې راغی چې هغه بعضې اعذار شته دی چې هغه په وخت کې مانځه ته جوړ نه شو بې عذره چې مونځ یو سړي قضا که او یې نه که د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي دی کافر شوی فقد کفره. او د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مذهب هم دا دی چې دی کافر دی. هغه د حدیث ظاهر ته ګوري لکه څنګه چې سړی د کفر کلمه و یا بت ته سجده وکړي او دی پې کافر کېږي. امام احمد ابن حنبل هم دقه وی دی کافر شو. زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه د حدیث یو توجیه کوي هغه وایي د کفره دا معنا چیرې یقینا خو سړی کافر کېږي نه خو د کافرانو کار یې وکړه کفر ته نږدې شو. تر دې حده پورې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي څوک چې قصدن مونځ نه کوي د مسلمانانو مقبره کې مخه ښوی
پام کوئ چې د مسلمان مقبره کې دله ځای ورنه کوي. دا پلید دی، نجس دی، ګنده دی، د پاکو خلکو مقبره کې دی خښ نه کوي. 5 منځونه دي، 5 عذابونه الله مقرر کړي، صاحب د عیني لیکلي دي. 5 منځونه د سهار او ماسپښین او مازدیګر او ماښام او ماسخوتن، او 5 عذابونه، یو د قبر، یو د ځنکدنې په د قبر نه پاسېدل، بل له پل صراط او اخیري د جهنم. کم وخت چې سړی مري، حدیث شریف کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي 2 قسمه انسان دی، یو ته نیک عمل وي او بل ته بد عمل وي. نیک عمل چې دی هغه کامیاب مسلمان دی، او بد عمل سړی چې دی هغه کې کافر هم راځي، فاسق او فاجر مسلمان هم پکې راځي، الله نافرمان هم پکې راځي. نو کوم انسان چې هغه بد عمله نیک عمله مسلمان دی، د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې د ده رسوځي، دا فرشتې وله راشي، لارې ورته کیني، دومره لرې لکه ده کې څومره نظر لګي، او داسې شکل باندې راشي لکه د ستورو غوندې چمک وی. دی وی دا ستوري دي، نورو رانږدې کېږي رانږدې کېږي، هغې ته شکلونه جوړېږي، او خو دا خو څه بل انسانان غوندې دي، خشته مزېدار، دې ورته شوق وي، خوشحاله وي ورته، چې کله د ټولو نه زیات نږدې شي نو دی پوه شي چې دا خو فرشتې دي. ګوره ناګهاني نه راځي چې دې هیبت کې واقع نه شي، دې ونه یېرېږي، دومره الله خیال ساتي، دې خواله وله راورسېږي. دغې فرشتو کې یو فرشته ملک الموت چې کوم فرشته د مرګ دپاره مقرر ده، هغه ملک الموت د انسان ته مخ ورواړي چې ستا په دنیا کې ټیم پوره شو، او دې نه پس تا له به اوس څادر نه وباسو. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه ځنکدن وخت کې ورته خدای پاک مخامخ عذاب د دوزخ هم وښیي او جنت هم ورته الله وښیي، مخامخ چې شمدې دې ووینې، فرشتې ورته وایي هغه مخامخ جهنم وینې، داسې جهنم نبي علیه السلام فرمایي چې یو بل کې ننوځي، د هغې لمبې لکه د غرونو غوندې یو بل کې ننوځي، مخامخ دا جهنم دې ووینې، وي دا وینې او دا وینم، او دا ستا ځای و، تا له هم دا ځای تیار شوی و، خو تا نیک عمل وکړه، الله دې خوشحاله کړه، نو دې ځای نه خلاص شوې، مبارک دې شه. دې ځای نه به ته نه ځې، ستا په دی بل کافر به دې له ورځي، او مخامخ په جنت کې د ده چې کوم مقام دی هغه ورته وښیي، وایي هغه مخامخ جنت وینئ، دغه ستا د ورتلو ځای دی، نو دې خوشحاله شي. اوس یو سړي ته ښه نعمت میلاوېږي، د دنیا په دې بېکاره نعمت هغه بیا څه کوي؟ ابه دنیا څه کوي؟ دې دپاره الله دا وکړي چې یو خو ځنکدن دا سالک په تکلیف وځي، په دې پوه نه شي، او دویم دا دی چې دې دنیا پسې خفه نه شي، لکه د نیکانو متعلق الله فرمایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما علماء دا معنا کوي چې دنیا پسې به دې لا خوف راتلونکې زمانه کې قبر حشر کې به هم په یره ني، هیبت به ني، او لا هم یحزنون دنیا کې چې ته کوم بچي پاتې شو، مال پاتې شو، اولاد پاتې شو، بنګله پاتې شو، دې پسې به هم دې غمجن نه شي، ولې ښه نعمت به وویني، جنت به وویني، د جنت خوشحالۍ به وویني، دې به داسې وي چې اوس ودرې مې چې د جنت ته ور والوتئ. بیا هغه ملک الموت به ورته وایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیه، ای اطمینان والا نفسه، ګور تا باندې څه هیبت نشته، هېڅ قسمه یره فزع هیبت در باندې نشته، راوځه لغونې په اطمینان سره، ته به هم خوشحاله یې، الله به هم درنه خوشحاله یې. نو دا نفس به راوځي جناب په داسې اسانه ښکلې طریقه به راوځي چې د انسان ته به تکلیف ونه رسي، بلکې حضور پاک مبارک یو مثال ورکوي، وایي لکه له مشک نه چې یو اوبه څاڅي، یو څاڅکې اوبه، نو مشک ته ضرر نه رسوي، دقه رنګې کما تسیل القطرة، لکه څنګه چې یو قطره بهږي من السقا د مشک نه، دقه رنګې د ده نه دا ساه راوځي، ده ته پې څه تکلیف ونه رسي. ملک الموت ډیوټي خلاصه شوه، ملک الموت صرف د ساه د راوښکو دپاره دی، چې دا ساه ته ملک الموت راوباسي، نورې فرشتې ورسره چې کومې راغلي دي هغې ورته فوراً هله شه به موږ لا ساه راکړه، فوراً یې ترې واخلي. یو رب ته سترګې نبي علیه السلام فرمایي ملک الموت سره نه پرېږدي، یو رب ته سترګې فوراً یې ته هغې واخلي، خپله قبضه کې، هغې فرشتو ځان سره د جنت نه کفن راوړي،
خو خشته مزیدار اعلی قیمتي او خوشبویه خوبصورته دغه سا چې ده نو هغه لکه دلته کې مونږ دا مړي دا جوسه په کفن کې نغاړو دا چې د ده کوم روح دی دا هم په کفن کې نغښتلی کېږي نو د جنت په کفن کې ونغاړي خوشبویي پرې پورې شي او مزیدار یې ونغاړي او حدیث کې راځي یو د بل نه اخلي او یې مال یې راکړه بل یې مال یې راکړه لکه د چا زوی ډېره موده پس پیدا شي که نه یو یې د یو د لاس نه اخلي بل یې د بل د لاس نه اخلي بل یې د بل د لاس نه اخلي دغه رنګې دا سا یو فرشته د یو نه یو یې مال یې راکړه بل یې زبال یې راکړه بل یې راکړه بل یې کا په دغه طریقه باندې جناب اسمان ته وخېږي اسمان کې حدیث کې راځي په دې فضا کې فرشتې الله مقرر کړي ډېرې فرشتې خورې ورې دي د فضا کې نو چې څومره فرشتې په دې فضا کې خورې ورې دي نو یو بل نه تپوس کې دا څه خوشبویي را باندې ولګېده دا خوشبویي ده څه ده یو د بل نه تپوس کې دا خوشبویي ده څه ده اخر کې را دې فرشتو نه خبر شوي دا د فلانکي مسلمان چې د فلانکي زوی دی د فلانکي کلی دی د هغه د روح دی د هغې د خوشبویي دی نو مې ښکلي نوموالي حدیث کې راځي فیذکره باحسن اسمایي د انسان مختلف نومونه په دنیا کې کشته مزیدار نوم یې واخلي هغې ورته دعا کوي یا خدای پاکه دله خو ډېر لوی جنت ورکړي وایي فرشتې ورته دعا کوي د ده د برکت نه نن په مونږ خشته خوشبویي ولګېږه زمونږ زړه روښانه شو په دغه طریقه لومبي اسمان ته ورسي چې ویې رسئ هلته دروازې دي په دې لومبي اسمان کې دا فرشتې ور وټکئ هغې ورته وایي څوک یې وایي د فلانکي هم څه کې وایي د فلانکي مسلمان سا مې راغښتې ده او هغه بره علیین ته رسوم هغې ورته دروازه کولاو کړي استقبال یې وکړي حدیث صوف کې راځي د یو اسمان نه تر بل اسمانه پورې فرشتې د جلوس په شکل کې بوځي یشیعه الملائکة من السماء الى السماء تشیع دې ته وایي لکه یو سړي په ډېر ګڼ تعداد خلک راشي او استقبال ورته وکړي او بیا ځان سره بوځي یو میلمه راشي او خلک ورله مخې له ورشي ګڼ تعداد او هغه میلمه ته مخکې ودي ورپسې وباسي او زنده‌باد نارې وباسي دارنګې د یو اسمان نه بل اسمانه پورې فرشتې په جلوس کې بوځي جناب څومره لوی اعزاز دی دا مسلمان دا روح به څومره خوشحاله وی الله دې موږ دغه روح وګرځوي دیم اسمان کې بیا دروازه کولی شي اووم اسمان ته ورسي هلته یو لوی بیت دی یو مقام دی علیین ورته وایي هغې کې د دې اندراج وشي لوی مقام دی هلته یو څه د مسلمانانو د ارواحو هلته کې یو صدر دفتر دی هغې کې رجسټر کې نوم ولیکلی شي پلانکي تاریخ د نڅا ووته او دې وخت کې راورسېد بیا جناب که دې شهید دی د عرش د سوري لاندې به حدیث شریف کې راځي لها قنادیل معلقة تحت العرش تصلح من الجنة حيث شاءت فی دې دپاره جالي دي د ملاشتې ځایونه دي آرامګاهونه دي د الله د عرش لاندې او جنت کې چې کوم ځای دې چکر لګي نو دته اجازت دی او که چېرته عام مسلمانین و علیین د خوشحالۍ یو مقام دی د جنت غوندې خوشحالي خو نشته خو د خوشحالۍ یو مقام دی هغې کې یو بل سره دا روحونه یو ځای شي او یو بل سره ګپې شپې لګوي یو بل سره میلاویږي باقاعده روحونه د مسلمان تر ریاضه پورې چې صحابه کرامو کې به څوک وفات کېدل نو بل صحابي به راغی ورته به ته خو مړ کېږې قریب دې سال یې وځي خو که ته مړ شوې نو ګورې په پلانکي مسلمان به زما سلام وایي ښه یو صحابي بل ته وایي وایي که ته د مسلمانانو روحونو ته ورورسېدلې نو په نبي علیه السلام زما سلام ووایه دې صحابو به یو بل باندې سلام لېږم ورپسې نو معلومېږي دا چې دا روحونه یو بل سره هلته میلاوي یو ځای یو بل سره او کوم انسان چې بدعملی برابره خبره ده که دا کافر دی کافر او که دی کافر نه دی مسلمان فاجر فاسق دی ځنه چې کوم وخت سا وباسي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي فرشتې ورته راشي په ډېر خطرناک شکل ورته کښېني دومره خطرناک شکل چې ابراهیم علیه السلام یو ځل د مرګ فرشته اسرائیل علیه السلام راغی نو دې ورته وویل ته مسلمان له په کوم شکل راځې او کافر له په کوم شکل راځې راته ځان وښایه وی طاقت به ونه لرلی شي وی نه وښایه راته ځان وی ښه ما ته وګوره چې ویې کتل د مسلمان له چې په کوم شکل راته هغه شکل یې خو ډېر مزېدار اعلی اوس شکل مو وښایه چې کافر له په کوم شکل راځې وی طاقت نشي لرلی وی ته خو ما ته ځان وښایه وی خوا مخ که اوس راته وګوره چې ورته یې وکتل ابراهیم علیه السلام بېهوشه راپرېوت
ګوره جلیل القدر پیغمبر ته ګوره بیا ورته ملک الموت لګیا دی دا لاس سپی وله مږي او صاحب زړه باندې لاسونه راکاږي ورته چې هوش کې راغی نو چا دې تپوس وکړو بیا وروسته ورته ویې څنګه حالت و جبرایل علیه السلام ته وایي وی که الله یو ډېر لوی مسلمان دی او د خدای ډېره تابعداري یې کړي او هغه نه جنت ورنکړي خو صرف د مرګ وخت کې تا وویني نو دا خوشحالي مو ډېره ده دومره ښایسته شکل باندې راځي او چې یو لوی فاجر کافر وي چې ټول عمر یې ته خفه کړی هغه له خدای پاک جهنم او هېڅ قسمه سزا ورنکړي خو صرف د مرګ وخت کې تا وویني نو دا عذاب به مو ډېر وی دا ما چې وکتل دا تک تور شکل او د سترګې شنې او د سپېمانو د خولې نه د اور لمبې ختې او جناب نبی علیه السلام فرمایي چې فاجر او بدعمله انسان نه د مرګ فرشته ساه وباسي دومره تکلیف دته میلاویږي چې د تورې او یا غزاره پې وکړه هغه زخمونه به برداشت کړي خو د دې فرشتو لیدل به برداشت نه کړي او یا توره غزارونه ووهه الله دې مساعد دنیا دا جر داسې نه دي لکه حسبتم انما څنګه دی چې تاسو پیدا یې په دنیا کې او تاسو باندې څه تکلیف به رانه شي حسبتم انما خلقناكم عبثا وانتم لا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خلکو دا خیال دی چې موږ به دنیا ته رالو څه عذاب او څه تکلیف به نه او مفتو کې مزې او چرچې به یو منډې ترړې به یو بنګلر او بلډینګ دی او خوشحالي ده د دنیا او د دنیا زیب و زینت دی او تماشې دي او زموږ اکاګو به هغه بله دنیا سره باید سړی پکې سبیس تهمت له خولې نه دا خبره مو باسي پړوي هغې دنیا نه څوک راغلی دي جناب دا د کفر الفاظ دي ګورې ځان پرې پوه کړه یو سړی دا وایي چې هغې جهان نه څوک راغلی دي هغې جهان خبر ماته د دواړو جهانو سردار او خدای راکړی دی پرې زما یقین دی زما په ایمان دی او چې دی هغه جهان نه څوک راغلی دی معلومېږي دا چې ستا هغه جهان خبرو کې شک دی بیا ستا په هغې یقین نشته دا کفر دی چې څوک په آخرت باندې او په جهنم باندې او د رب العالمین په د عذاب باندې یو سړی ایمان نه لري او په آخرت ایمان نه لري او د کفر سړی که په ټوکه کې وي او که په هغه طریقه وي سړی به د ایمان نه وځي نو خبره مې دا کوله جناب چې هغه فرشته لیدل ډېر خطرناک شکل کې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کتاب امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلی دی التذکرة فی احوال الاخره هغې کې ناشنا حدیث نقل کوي سړی چې ګولې ته ګورم کله کله راواخلم وجود مې داسې خولې کله وبېږي صحیح حدیث نقل کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو مثال ورکوي وی دومره په سختۍ د ده نه دا سار وباسي مشکات کې دا حدیث شته لکه یو سړی چې سسپار سور کي او بیا په لمدو مالوچو کې دا سسپار کیږي او راکاږي یې د مالوچ خو لمبه ده کوي ولې چې لمده دي او لوخلې وباسي دقه رنګې د انسان د رګونو کې دا سا راکاږي او دا رګونه یې داسې به سوځېږي لکه دا سسپار چې په لمدو مالوچو کې راکاږي او تذکره کې لیکي امام قرطبي په دا حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي داسې مثال یې دی لکه یو اونه چې د ازغو ډکوي د غنو او د انسان په دې وجود کې بند دی او د هغې یو څانګه په یو رګ کې خوره شوي او دا څانګې ټولې د غنو نه ډکې او دا اونه ترې راکاږي تر دې هغه پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي مشکات کې دا حدیث هم شته وایي چې دا سا ترې راوباسي نو د انسان د رګونو د غوښو د وینې او د قطرې هغې پورې نښتي تر یې روش پورې دومره تکلیف سره ترې دا سا راوباسي او دا فرشته دې ورته وایي دا سا ته وایي روزه خبیثه نفسه نو دا سا ترې خوره شي په دا رګونو کې دا نه روځي د مسلمان هغه خو نه را روانه چې دا خوره شي او بیا دې رګونو کې داسې خوره چې دا فرشتې په زور راکاږي الله دې مساتي نو جناب چې څنګه راوباسي نو هغه د مرګ نه فرشتې ډیوټي ختمه شوه نورې فرشتې ورسره ناستې یو رګ ته سترګې نه پرېږدي هانتې هغه سا وایي موږ له اوس راکړه نو هغوی جناب د سجین مقام نه یو ګنده ټوټه راوړي مزحه ورته وایي دا ټاټ دا ماشومان چې سکول کې پې کښېني که نه خاورو کې پروت دی سوتی نه چې کوم جوړ دی دقې ته مزحه یو ټاټ
واخلي او دا سا په هغې کې بنده کړي او بدبویي چې سي او دې انسان نم کې سا وباسي نو جنت او جهنم ورته وښیي. هغه مخامخ جهنم ستا ځای و، جنت ستا ځای و. دغه وګوره جنت ته خوشحاله وته، بدبخته الله دې خفه که خوشحاله دې نه که. اوس د هغې په ځای به هغه جهنم ته ځې. چې د مرګ وخت کې هم دا خوشحال کې دې نه محروم شو او د عذاب ویره کې دې له ور روان یم کې ښه تکلیف پې تېر شي. فرشتې کې واخلي نو دا هم اسمان ته خېږي اندراج دپاره. نو چې اسمان ته اندراج وړي نو په لاره هغه فرشتو باندې بدبویي ولګي. یو فرشته بل نه تپوس کوي لکه دا بدبویي ده څه ده؟ بل دلته تپوس کوي اخر کې دې فرشتو نه خبر اطلاع ملو شي دا فلان کې د ده چې کوم په دنیا کې خراب نوم و هغه یادوي. کوم چې خراب نوم و یعنې ابو جهل خراب نوم ابو جهل دی. خراب او خطرناک نوم چې کوم سپک نوم دی هغه نوم وله وایي دا فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې کلي دی، دا هغه روح دی. فرشتې وایي خدای د باندې خو لعنت نازل کړي. ګوره فرشتې ورته خیرې کوي، دی خو خدای تباه کړي. نو صبور د هلاکت خیرې ورته کوي. د ده نه برکت نه نن په موږ بدبویي ولګېدله. هغه روح یوسي خیرې ورته کوي، لومبي اسمان ته ورسوي. هلته دروازه ټکا شروع کړي ور پلاو کې څه چل دی فلان کې د فلان کې زوی مو راوړی دی فاجر دی یا کافر دی. الله فرمایي د کافر په حق کې الله فرمایي لا تفتح لهم ابواب السماء حتى یلج الجمل فی سم الخیاط. تان به دته له اسمان فرشته دا دروازه کولاو نه کړي نه کولاویږي. دا روح لاړ شي جنت سجید اوو ځمکو لاندې یو کنده د جهنمیانو دپاره هغې کې له هغې اندراج کېږي او په هغه سجین کې ډېره شي. نو صاحب د عیني د بخاري شریف شارح بدرالدین عیني رحمت الله علیه اوږد حدیث نقل کړی دی. هغه فرمایي د نبي علیه السلام د وینا په ذیل کې وایي کوم انسان چې د سحر مونځ کوي پابندۍ سره الله به د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي. دا ځنکلنه سختې نه وي خدای محفوظ ساتي. او کوم انسان چې د سهار مانځه پاسي سهار مونځ په نه پاسي د سهار مونځ نه کوي د ځنکلن سخته وده له خدای پاک ورکوي. مسلمان ولې نه دی؟ مسلمان دی لیکن د سهار مونځ نه پاسي د شپې ناوخته پورې ټي وي ته ناست دی، بي سي آر ته ناست دی، نیشونو ته ناست دی، ناوخته پورې ګپونه شپونه لګوي. دنیا خو د ځان نه دولۍ په یاران هم در سره ناست دي ګپې شپې دي. سهار وختي بیا نشي پاسېدی ولې د شپې د خوبه غیسه خو تا په دا مردار خردجال په دا ټي وي باندې ته صرف کړه. ګن باندې دې وخت تېر کړ یارانو دوستانو سره ګپونه دې ولګول په اوجو په بیټکونو کې. اخره شپه کې ته بیا پاسېدی کم دی شي بیا 9 بجې او 8 بجې او 6 بجې 7 بجې او لا بعضې خلک په فخر هم کوي یاره جي سهار زما ته پاسېدل لږ ګران دی زه ناوخته پاسه 100 بجې چې پاسې یاره 100 8 بجې نه مخکې زه نشم پاسې. هلکه په ګناه فخر کې که پخته پاسه او سهار مونځ وکړه الله راضي کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو سړي متعلق چا تپوس کوي فلانکې سړی سهار ناوخته پاسي ویل د غوږونو کې شیطان متیازې کړي. څنګه شیطان نه ښکاري متیازې هم نه ښکاري. شیطان چې چا له په غوږ کې متیازې وکړي په هغه د ذکر او د لا اله الا الله د اواز لذت څه باندې هغه څه پوهېږي. هغه ته کته بانګ هم الله اکبر الله اکبر نو دا غوږ کې متیازې د شیطان پرتې دي نو هغه په دې لذت څه پوهېږي. هغه مانځه په لذت څه پوهېږي. هغه تلاوت په لذت څه پوهېږي. ته ته یو سړی دعوت ورکړي د دین هغه دعوت کوم دی قبلي د هغه غوږ کې د شیطان هغه نجاست پروت دی. هغه د فرشتې کلکه کوي وګورو کې شیطان متیازې پرتې دي. او دا کې جناب دا شیطان په دکې وخت کې حدیث کې راځي مشکات صرف بخاري حدیث دی دې کې شیطان راځي او هغه پسې دم چوپ کوي کوړه پې کوي کوړه علیک لیل طویل فرقد اوږده شپه ده اوږده شه چوف پې نارېږي غوټې والا دوی ورکوي. نو په سړی وختي پاسي الله یاد کړي او دس وکړي او مانځه ته ودرېږي نو 3 واړه غوټې کولاو شي خوشحاله اطمینان سره. او چې کوم سړی وختي پانسي ناوخته ناګوټې پې بندې پرتې وي نو زړه کې هم سستي وي پریشاني هم ورته ډېروي ګمونه هم ورته وي زړه کې سکون او اطمینان هم دی. معلومېږي را دې حدیث ته هم چې د سهار مونځ د دنیا د غمونو د لرې کېدو لپاره هم یو بهترین علاج دی. وختي چې پاسي نو دی خوشحاله وي. نبي علیه السلام فرمایي ته کله مطمئنې او چې سهار مونځ کې غمجن سکون لی اطمینان لی
د امام قرطبي له حدیث پرانا کې لیکي چې کوم سړی د سهار لمونځ کوي د ځنکدن سخت نه بلې محفوظ وي، او چې کوم سړی د سهار لمونځ نه کوي خامخا د ځنکدن د تکلیف او د سختۍ ته تیار شي. او فاجر مسلمان نه هم ګورې د قبر عذاب او د ځنکدن سخته شته او جهنم وله شته. لکه یو حدیث کې راځي او مشکات شریف کې اوږد حدیث دی چې دا مسلمان دا ساه لاړ شي نو هلته د هغې تپوسونه کوي نورې ساګانې فلانکې څنګه و فلانکې څنګه و. نو ګوره مسلمان خو د مسلمان متعلق تپوس کوي، د کافر تپوس خو نه کوي. د هغې ورته وایي فلانکې خو مړ دی د ما نه مخکې یو هفته وشوې چې مړ شوی دی، 2 هفتې وشوې مثلا یو ورځ وشوه. اوس تپوس یو بل نه کوي خو د مسلمان متعلق دی، د کافر خو نه کوي. هغې ورته وایي نه خو دلته نه دی راغلی. نو نور یې وایي بس چې ستا نه مخکې مړ دی او سیر انله معلومېږي دا چې ذهب الی امه الهاویه اترې دی هغسې دین کې پروت دی. ورپسې بیا دویم نمبر عذاب د قبر دی چې کوم وخت انسان نه ساه وځي نو بیا دله فورا جنازې د قبر ته وړل پکار دی، ایساول نه دي پکار. پیغمبر علیه السلام فرمایي پورې ښخوئ. او زمونږ د خلکو یو غلط رواج نن به مازدیګر مړ شي او سهار د بوله 2 بجې او 3 بجې او 4 بجې جنازه مقرر کړي. بې ساه مسلمان له تکلیف ورکول دي. که دی نیک دی هم تکلیف مه ورکوه، ځنې جنت ته ور ورسوه، قبر یې د جنت کنده ده. او که نه فاجر ځای ور رسوه ځان ته خلاصوه. که دوزخي دی فوري به ښخی مړې شپې ته به هم نه پرېږدې. موري صاحب د خدای پاک وبخښي د هغه په وصیتونو کې یو وصیت ده هغه به ویې ګورې که زه سهار مړ شوم چې غرمې ته مې پرېږده دی، که غرمه مړ شوم چې شپې ته مې ګورې پرېږده دی، که مازدیګر مړ شوم چې شپې ته ما پرېږده دی، فوري به ما ښخوی. او هغسې هغه په وصیت مونږ عمل وکړو. نو مولې دا پرېکسه لپاره اورېږه فلانکې راشي او فلانکې به راورسي او اعلانونه به وکړو، جنازه به درنه شي او جشن مونږ جوړ کړو د مړو ده. لوډ سپیکر والي په ټوله دنیا کې سره د اعلانونه کوي فلانکې مړ دی او جنازې له راشي دی، فلانکې بیا د جنازې له څه دی وکړو ته ولې اعلانونه کوي. ټوله دنیا په مخه اخیستې. یو دی لکه په جومات کې خپل کلي کې یاران دوستان هغوی ته اطلاع ورکړه، یا څوک مشر سړی دی حاجي صاحب د خلکو سره تعلقات دي نو ټیک ته وایه خلکو ته اطلاع چې څومره جنازه ګڼي چې ښه خبره ده. په رواج او رسم مونږ جوړ کړی جنازو نه. که څوک پېژني چې چا سره تعلق وي کړي لوډ سپیکر یو سر نه شروع شي دا مونږ خلک دې مړو ته ځان ښه کوو. لکه دا لوډ سپیکر به وګرځو یو سړی د هغو مردو کې تعلق دی، شیرپاو کې تعلق دی، میره کې تعلق دی، د هغه مانځو کې تعلق دی، د هغه چاغده کې تعلقات دي او خلک دې ګیلې کوي. نو که دې وګرځې نو بیا هم څه خبره هم فوري کار کول پکار دي. فلمونه رانه مه ورکوه چې مړ شو بس فوري دې ښخوه. د پیغمبر علیه السلام د وینا مطابق عمل کوه، پرېږده مه مړې. هم دنیا خلک به راغونډه وو او دا سک دي او دا قبره ښه کنه وه او دا اوس ورپسې قلبې څاروي حلاله وه او دا جانمازونه راوړه او دا صابونونه راوړه او دا ساعتونه دې راوړه او شابه اوس غریب مسافر دی درک یې نه لګي، غریب دی خبر هم نه او نه لګي. مونږ پرې غوغل پرې جوړ کړی. مړی هم زمونږ د شریعت خلاف او جمدې هم زمونږ د شریعت خلاف، واده او خادم شریعت اصولو نه خلاف او مړی هم شریعت اصولو نه. بس مړی دغه کفن دی، دغه 15 جامې دي، د ښځې دپاره او سړي دپاره دغه 3 خبره خلاصه ده. د مړي سرچسته نه بل او بیا کې د قرض پورې دی هغه پرې خلاص کا. په ده باندې کوم پردي قرض پورې نه خلاصوې او تا خیراتونه او سخاتونه شروع کړي دي. زمې بنده ده غاړه یې بنده ده. ما یو چاغدی کې دوکاندار سره ناست وم، زموږ د کلي دوکاندار دی کپړې دوکان دی، هغه سره ناست وم یو سړی راغی ما ته یې مولي صاحب ته خو نصیحت وکړه. ما یې ولې وی د ده پلار زما دوست و او دا د ده د واده لپاره یې ما نه قرض سودا وړې ده او دی راته ووایي چې ګورې که زه مړ شم دا زوی مې درکوي. د ده د واده لپاره یې ما نه قرض سودا وړې ده او جناب هغه مړ شو. د ورپسې جمعه مې وکړه او ساعتونه یې مې وکړل او څلوېښتي یې مې وکړه او کال یې مې وکړه او د دنیا دولت یې بدله هغه قرض نه راکوي. پهله که دا خو قرض مخکې دی الله بنده زه قرض خلاص کړه او پلار غاړه دې بنده ده بابا به خپل کار کوي. میرا خیراتونه ورپسې ولې کوې په چون بیا ورکوم په قرض یې ولې سودا دې شته. میرا خیراتونه ولې کوي خلک مې شرموي. بیا دا هغه چې څه خیرات دی کام دب ته پرېوت. نو ډېر خلک غریبانان یې لکه اسخاط ماته پرېږده او مې معلوم. پرون دغه ځای کې ما یو ملک باندې چې مسله کوله ټول علما کرام ما سره ناست وو
ما مسله کوله هلته کې په اسخات باندې لګیا او د عوامو خلکو په جګړې کولې. یو وایي موریان په اسخات جګړې کې مې دا موریان دي تاسو وګوره کم یو پکې مولا دی، یو د تره دی او بل د پلار دی او بل د ماما دی ستا ورور دی. یو وګوره مې مخامخ هغه دي نو ولاړ دي، یو پکې مولا شته. خو ته اوس د کوره راووتې او رومال دې خرې تاو کړه. اوس تاسو څه پېژنې په عمرزو کې بیا تورنګلو علامه دی او که دا پښتون دی؟ دا د عمرزو نه راووتې او ریښه دې سر نه تاو کړه تورنګلو مړي له رالې، نو تورنګلوال تا څه پېژنې چې دا د عمرزو پښتون دی که دا مولا دی؟ دا ځان ساتئ له دې څیزونو نه. او دا مشران دا سپینګۍ بعضې ځان بې وقوف کړی دی. لومبي صف کې به ولاړې جانماز راکړه، جګړې به پرې کوي، بدنام هم پرې موریان کړل شي، خپله کور ته یوړو. دا شی مه کوئ. هغه خیراتو کا چې هغه د خدای د رضا لپاره وي، او هغه خیراتو په کې ستا نیت دی چې ما نه په الله راضي شي، نه راته خلک د خلکو خولې بندې شي. نو جناب خبره مې دې پورې کوله چې حق د خدای در باندې پورې دي، ته د دنیا خیراتونه هم کوه او صابونونه 15 پیټه یو څه پرې نه خلاصېږي. غاړه مې درته خپله خلاصه کړه، اوس پوهه دې خپله ده. الله حق مخکې کا، د بنده حق مخکې کا، وروسته دې بیا صابونونه ویشې او که بیا دې هر څه ویشې او کوم خیراتونه کوې او که هر څه پخې. به هر صورت ورونو او زمونږ خیرات ته خیرات دي. د مړي کفن بهترین شی دی. نبی علیه السلام فرمایي هغه کفن مړي ته ورکړه چې ښکلې جامه وي، ژوند کې چې ده کومه جامه اغوستله هغې کفن به ورکړي. دا د مسله ده، ژوند کې کومه جامه اغوسته هغې کفن ورکړي. موږ زه وایو هلکه کفني سان به له راوړه. نو بابا چې په کوم کفن کې سنې غوړې نه غشته کې کفني سان راوړی او خرقې دې جوړې کړي دي او غوبل دې جوړ کړی دی، چشن دې جوړ کړی دی. هغه کارونو کوئ چې کوم کار د شریعت د اصولو مطابق وي او کوم کار د خدای او د پیغمبر د وینا مطابق وي، کوم کار باندې الله او د الله رسول خوشحالېږي. او دا مشران دا سپینګیري مې پوه کې دا سپینګیري تا بعضې دا کار مه کوئ. دا قصه ده ښه خبره نه. یو خو مولیانو پورې خاندي، مولیان سخاتونه وړي، بل خوا ته جیب کې جیب یو ځل به داسې کوم په مقبره کې جیبونه به د دې بعضې خلکو لټوم چې تاسو وګورئ چې دوی سره جیبونو کې صابون شته که نشته، تاخ کې دغه ونیوه که نه. دا به خیمه کې مولیانو سره څونه یوړو پیټۍ دې څونه راوړی، جاجمازونه دې راوړی څومره دي او مولیان څونه دي، څونه لاړل. جګړې پرې کوي، مونږ ته مخامخ خلکو مخکې سترګو حیا نه غږ نه شو کولی. نو خبرې مې دې پورې کولې رونو چې هغه انسان مړ شي نو فوري به وړې، ایسانې به نه، قبر نه فوري وړه. قبر نه چې یوړه او قبر کې کېښود، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که دی مسلمان دی ده له فرشته راشي، 2 فرشتې راشي، ډېر مزېدار او اعلی شکل. هغه فرشتې ده نه تپوس کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ رب مې الله دی. بعد چې ډېر خدای ته نږدې دی نو هغه د خدای صفتونه موږ هغه الله چې دې پیدا کړي، مسمانونه پیدا کړي، ځمکه پیدا کړي، امې رب دی. نبی دې څوک دی؟ رسول دې څوک دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. دین دې څه دی؟ اسلام. نو بیا هغه فرشتې ورته وایي چې مخامخ ورته بیا دغه ځای کې د جنت مخامخ کې او د جنت نه یو څو ورته کولو کې د هغې هغه خوشبویې او خشته اعلی هوا پرې لګي او د یو عزتمن میلمه په شان سمله اوس یو عزتمن میلمه په شان دې سملي. بلکې حدیث کې راځي چې الله اعلان ورته وکړي چې دته د جنت بستره وغوړوئ، د جنت جامه ورته واغوندوئ او دا قبر دومره درته کولاو شي لکه د ده نظر چې څومره لګي. او چې کوم سړی فاجر دی چې دې سنګ قبر کې سملي، دنه تپوس کې رب دې څوک دی؟ دی وی هی لا ادري، نه پوهېږم. اوس دغه وخت کې دې دروغ هم نشي وی. دنیا کې خو هر چا ته رب معلوم دی. دا چې کوم مشرکین دي د خو رب معلوم دی، دی خو الله منې خو شرک ورسره کوي، یا هم خوله نشي خوځولی. هی لا ادري. رسول دې څوک دی؟ هی لا ادري، نه پوهېږم. دین دې څه دی؟ نه پوهېږم. فرشته دوی لا دریته ولا ته ظالمه، نه دې د خپل عقل نه کار اخیستی او نه بل چا پسې تابعداري دې کړې، د بل تابعداري دې په حق کې نه ده کړې.
ټول عمر د په عیش و عشرت کې تیر کړی دی. نو جناب حدیث کې راځي چې دا ځمکه پرې راجوخته شي، داسې راجوخته شي چې دا پختی په یو بل کې ننوځي، دا پختی. او پیغمبر علیه السلام یې صحابو ته مثال هم ورکړ دغسې چې دا پختی یو بل کې ننوځي. او مسلمان باندې ځمکه راجوختېږي خو معمولي غوندې زور وله ورکړي. او د هغې پیغمبر علیه السلام مثال ورکوي داسې زور وله دا ځمکه ورکړي لکه د یو انسان د یو مور بچی چې کله سر خوږېږي او دا مور ولې سر له زور ورکړي داسې دمې کې. او چې کوم بدعمله دي پختی یو بل کې ننوځي. نو بیا په ده باندې فرشتې مقرر شي. او فرشته حدیث کې راځي یقید له اعما و اسوم، په سترګو باندې ړنده ده او په غوږونو کڼه ده. د سترګې کار کوي نه غوږ. او یو مضبوط د اوسپنې یو فولادي څټک وله ورکړي دیوه هاوس. نو هغه خو په غوږونو باندې کڼه ده، د اواز خو نه اوري چې رحم یې پرې شي. په سترګو ړنده ده چې د ده دغه وویني د وجود دا ذرې ذرې او دا وینې ذرې کې رحم یې پرې شي. نو درز ورکوي. نو چې هغه وله درز ورکړي دا وجود یې ذره ذره شي، ټوټې ټوټې شي. نو بیا زور جوړ شي. نو بیا ووایي دغه عذاب پې مقرر. او حدیث کې راځي او یو بل کې یو کم سل مارات دا په الله مقرر کړي. تنین راځي اژدها چې ورته موږ وایي. او دغه اژدها په سر هم له ټک ورکوي او په لکۍ هم ټک ورکوي، دوه ټکه ورکوي. او د دنیا مار نه دی، د آخرت مار دی. د دنیا مار چې سړی وخوري نو شواروس کې دننه دننه یا سړی ملک یا که شواروس کې بچ شو نو بیا ورو جوړېږي. یو شواروس پورې زهر په تیزۍ کې روان. او د آخرت د مار متعلق حضور پاک مبارک فرمایي چې یو ټک ورکړي دومره تیزي دا زهر کوي چې او یو زرو کالو پورې د هغه یو ټک تیزي روان او یا زره کاله. او دا په لکۍ هم ټک ورکوي او په سر هم ورکوي. او یا فرض کړه یو کم سل نه او یا ماران فرض کړه دا ټکونه وله ورکوي. دا پې بیا عذاب مقرر. او یو بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي دغه مار دومره خطرناک زهر لري که د هغې یو څاڅکي دنیا ته راپرېوت وي دنیا کې دا شنه بوټي دا نظام به اوچ شي. دومره خطرناک دغه عذاب پې مقرر دی. د جهنم بدبویي ورته را روانه ده. او د چې کوم بستر دی هم د جهنم دی. او د چې کوم عذاب مقرر دی هغه هم د الله سزا ده. نو صاحب دا قرطبي لیکي دا حدیث د نبی علیه السلام په رڼا کې پیغمبر علیه السلام نه نقل کوي چې کوم انسان د ماسپښین لمونځ کوي ابه خدای پاک د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي. او چې کوم انسان د ماسپښین لمونځ نه کېدله به الله د قبر عذاب ورکوي. خوښه خپله ده کوی که نه کوي. د سهار په لمانځه دغه نه خلاصېږي د صلواتونه ندعینه زنکدنه او د ماسپښین په لمانځه د قبر د عذاب نه خلاصېږي. او که نه کوې سهار لمونځ د زنکدن سخته به یو که د ماسپښین نه کوې د قبر عذاب کوي. دا عذاب د خدای په علم کې چالو شو. خدای هر کله هر فرم په چالوي. بلکې حدیث کې راځي چې د یو چغه دا دونه چغه وایي چې سوا د انسان او د پیري نه د حیوانات یې موري. داسې مضبوطې چغې دی وباسي. تړلی پروت دی. قبر خو د جهنم کنده دی او جنت باد دی. نبی علیه السلام فرمایي. بل پکې درېیمه خبره نشته. ورپسې بیا د قبر نه پاڅېدل دي. نو حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کوم نیک عمل انسان دی او بله شپېله ووالي چې خلک د قبرونو نه پاڅي د دې به نیک سترګې وغړئ. اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. چې سترګې دې وغړئ نو یو خشته ښکلی شکل به راشي. د ته مخامخ ودرېږي. دی باید تپوس وکړي ته څوک یې؟ د ما ړومبۍ سترګې په تا ولګېدې. ستا د دې مخ نه خو ما ته تازګي معلومېږي. ستا د مخ خو ما ته داسې خوشحالي ته راوځي. ته څوک یې؟ ابه ورته وایي زه ستا نیک عملو دنیا کې زه ستا د پاسه سور وم او ته مې خپلو مزو ته نه پرېښودې، پابند کړی مې وې. او نن زه تا له راغلی یم زما د پاسه به سور شي او د الله حساب کتاب میدان ته به دې بوځم. نه ورته ټیټ شي او د مسلمان نیک عمل انسان پې د پاسه سور شي او میدان د حساب کتاب ته یې بوځي. او چې کوم سړی بدعمله دی چې سترګې وغړوي اوس خاص شکل باندې سترګې ولګي. ته څوک یې هم به یې سترګې نه په تا ولګې وې.
ستا د دې مخ نه خو ما ته غم راځي، هیبت او یره راباندې راله. وایي زه ستا بد عمل دنیا کې ته زما د پاسه سور یو مزې دې کور اوس ټیټ شي چې زه در باندې سور شم او میدان د حساب کتاب ته دې بوځم. نو مشکات شریف کې حدیث د نبي علیه السلام فرمایي چې هغه سره هغه چوکۍ دا سړی پرې غوی نه وي د ستنې والا چوکه دا سړی را ټیټ کړي او پرې د پاسه سور شي او شان والا هغه چوکۍ ورکوي او نیغ یې د حساب کتاب میدان له بوځي. او کوم سړی چې بعضې نیک عمله بلا بل شی نه هغې چې سین سترګې وغړوي په دې لاسونو خپو کې به الله د وزرو طاقت پیدا کوي. ده ته به یو خشته رڼا ښکاره شي نو دی به نیغ ورواړي هغه رڼا د بدن ورورسي. هلته چې ورورسي هلته به ورسره فرشتې په جګړه شي. فرشتې به ورته وایي څه کوې؟ وایي دا دی راته خشته ښکاره شو او د لاسونه خپې مړه کړو دلته راورسېد. وایي دا کوم لري؟ دا خو جنت دی، جنت دروازه ده، ځه واپس. عملنامه درسره شته؟ نه موږ سره خو عملنامه نشته. او عملنامې نه بغیر دلته څنګه راځې؟ ځای چې حساب کتاب وشي نو بیا وایي یاره موږ خو حساب کتاب نه یو خبر او قبر نه پاڅېدو لاس پرې مو خوځو دلته رالو. هغوی به ورته وایي چې دا عملنامه یو ګیټ پاس غوندې دا خلک چې یو ځای ته ځي که نه یو پاس ورسره وي. اوس یې عملنامه راوړه جنې خو تاسو موږ نه پرېږدو. وایي په دې بحث و تکرار کې به د الله له طرف نه به ورته اواز وشي چې ای فرشتو دې سره بحث مه کوئ، دا زما ډېر نیکان بندګان دي، دا بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي. او بعضې خلک به دی چې دا سترګې وغړوي نو په دا سپېمو کې به ورته زنځیر واچوي او راکاږي به پل مخې. دی به چغې وایي چې صبر وکړئ ما سره خو حساب کتاب وشي که نه. هغوی به ورته وایي تا راوړي سړي چې د سره حساب کتاب وکړو. سپېمو کې به زنځیر ورته واچوي. او کم زنځیر؟ الله ته مو ساتئ. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي د وجود به هم غټي داسې به نه لکه د پاکستاني وجود چې دی، مضبوط وجود به یو غاښ به د احد د غر عمره وي. دې سپېمو کې به ورته زنځیر واچوي او د هغې زنځیر یوه کړی که د دنیا په لوی غر کې دی نو دا غر به زرې زرې زکي به ورته واچوي دې سپېمو کې او راکاږي به. او بعض انسان به دی چې د هغه دا شکل به د خنزیر او جهنم ته به رواني، د بعض انسان شکل به د خري جهنم ته به رواني، د چا سر به لاندې خپې به پورته او جهنم ته به رواني. الله دې مو ساتي. نو صاحب د قرطبي دغه حدیث کې لیکي دا خطا شم عیني صاحب د عیني شارح د بخاري هغه لیکي چې کوم انسان د مازدیګر مونځ کوي د قبر پاسېدل به مزې لري او چې کوم انسان د مازدیګر مونځ نه کوي د صلات وسطا ویلې شوی دی د مازدیګر مونځ کوم انسان نه کوي د قبر نه پاسېدل به په دغه تکلیف باندې وي. د مازدیګر د مانځه روڼو ګوره ډېر لوی اهمیت دی. دغه وخت کې او د سهار د مانځه وخت کې فرشتې بدلېږي. د ورځې فرشتې چې د مازدیګر مونځ سړی وکړي دا روانې شي اسمان ته لاړې شي، نورې دا شي شپې دپاره. هغه د شپې فرشتې چې کله راغلې وي چې سهار مونځ وشي نو هغې بیا بر اسمان ته خېږي، د ورځې نورې فرشتې راشي. نو الله یې تپوس کوي، الله پې خبردار دی خو تپوس کوي پاو چې راتلی بنده څه کول وایي جي مونځ یې وکړه الله مونځ یې وکړه الله خوشحاله شي. چا مونځ یې کړي تاسو چې راتلی څه مو کول مونږ خو الله ډېر انتظار وکړو خو هغه کمبخت مونځ نه کړو را روان شو دی. خدای پاک په څونه خفه کېږي. او ورپسې بیا د سویرات یو لار دی، یو پل سویرات دی د جهنم په شا باندې په حشر د میدان داسې دی لکه جزیره غوندې او جهنم پکې ګیر چاپېره خدای تاو کړي نو بله لار باندې چې ته حشر د میدان نه جنت ته ځې په کومه به ځې یو پل دی سویرات نری پل دی نری د ویښته نه باریک او د تورې نه تیره او چې کوم مسلمان نیک عملي لکه د برېښنا غوندې او څوک لکه د هوا غوندې او که ته وایې دا څنګه نن سبا خو هغه مثالونه درته خدای پاک ښولي دي هغه ځای نه تور بیجنه بجلي په دا نري تار کې را روانې شي دلته په سکنډونو کې رارسي د ټیلیفون دا تار هم لا نشته په کم طرف په هوا کې دا اواز په کم ځای نه رارسېږي. اوس خو هغه نظام ختم دی. دلته به کاغذ ورکړې او په سعودي کې به وځي مشین کې دلته کاغذ ولیکه هغه مشین کې ورکه هلته سعودي کې به هغې نقل وځي. نو به هر صورت چې کوم سړی نیک عمله دی خدای به نیک خدای پاک پورې باسي او چې کوم سړی بد عمله دی نو په دغه چې د خدای طاقت ته سره نه د خدای توفیق نه نو په دغه پول باندې څوک نه شي بیا یرده تېشي یو پکې غورځېږي په هغې بیا دی نه شي تللی. نو صاحب دا عیني لیکلي دي چې
کم سړی د ماښام مونځ کوي د پولیس فرات تل به ورته الله سات کړي او چې کم سړی د ماښام مونځ نه کوي نو بیا په دغه پولیس فرات دی نشي تللی به خامخا داسې غورځېږي پولیس فرات باندې تلل عبور ممکن نه جهنم ته به غورځېږي نو بیا به یې خدای وباسي او ورپسې لویه سزا د جهنم ده الله دې مو ساتي مختصر درته وایم خو ډېر اوږد حدیث دی جهنمیان چې کله جهنم ته وغورځېږي دا وجود به پکې سوځي دی به چغې وایي دی به اوږې به شي اوږې الله ته به چغې کوي خدایه موږ له ډوډۍ راکړه اوږې شو نو زقوم د مارجلۍ بوټی دی تریخ هم دی ستغ هم دی غنم دی پکې ابه وله وټکوي نو ورو به دې وخوره نو چې دی هغه خولې ته کړي خو غریب اوږې دی څه به وکړي نو د ملایکې به یې ونښلي دی به چغې کوي خدای پاکه اوبه راله راوړئ الله به فرشتو ته حکم وکړي ورشه اوبه وله راوړئ نو اوبه وله راوړي نو هغه اوبه به څه وي ابه د جهنمیانو د وینې زوې به یې د جهنم په دې ویښ کې به یو ځای کړي ډنګ کې به پرتې وي دا چې کوم نوونه ترې بېږي وینې هغه به د اور په لوښي کې راوړي دا کلیچي دي دې کې به وله راوړي او د دې مخ ته به یې رانږدې کړي یشوي الوجوه قرآن کې الله فرمایي چې مخ ته رانږدې کړي نو حدیث کې راځي د مخ د سرمن به یې په هغه لوښي کې راپرېوځي مخ به تشه ډوکې پاتې شي او په دې خوله به یې وروالی هلته کې مرۍ کې بلا نښتې ده فقطعت امعاءهم دا کولمې به دې لاندې وغورځوي او دا باقي اوبه به راوالي په دې سر بیا ورته فرشته ورواړو دغه خو خوراک دی او که شکل خراب شي اوس بیا ترې واپس انسان جوړ شي چې دې عذاب دا خوند وسکي او وجود یې دومره غټ چې دې کوم ځای کې پرلت غځي او کیني ابه دومره یي لکه 48 میله مزل جدې نه مکې مکرمې پورې مثال نبي علیه السلام ورکړی 48 میل کې به د ناستې دی وینه دومره غټ وجود چې ښه دی وسوځېږي ښه چغې وباسي وی به چغې وي الله ته او زر کاله دی یو روایت کې او یا زره کاله به چغې وي یا خدای پاکه په مونږ باندې لاول به د جنت هغه داروغه ته چغې ووایي ابه وله جواب نه ورکوي نو چې زر او یا زره کاله چغې ووایي نو به ورته وایي انکم ماکثون بس د خدای د خوای مطابق څومره د خدای خوښه د هغې پورې به پکې یې نو څه چغې وهئ نو بیا به الله ته چغې ووایي یا زر او یا زره کاله نو خدای به جواب ورنه کړي نو بیا به وایي تاسو راځئ چپ کېږو په صبر خدای خوشحالي ده چپ ویش به هم نه کوو نو زر او یا زره کاله اختلاف د روایت کې دي به چپ وي غږ به نه کوي وي سواء جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص که چغې به وکړو چپ کېږو په دواړو کې نه خلاصېږو بیا به الله ته چغې جوړې کړي یا زر او یا زره کاله چې بیا الله ته چغې ووایي الله به جواب ورکړي څه جواب به ورکړي اخسئوا فیها ولا تکلموا چغې شئ کورې شئ چې ما سره خبرې ونه کړې چې کوم بدعمله مسلمانان دي خوا به خدای وباسي او چې کوم کافر دي ابه په جهنم کې پراته نو تذکره کې قرطبي لیکلی دي حدیث یې نقل کړی دی وی پراته به او جهنم کې لاندې به سیخونه میخونې د خپو کې به یې ننوځي وینې او زونه به ترې بېږي نو بیا به یو کافر الله راوالي فرشتو ته به حکم وکړي د اوسپنې په صندوق کې به یې بند کړي نو هغه صندوقونه به د یو د بل د پاسه ته به ته کېږي اور به پکې بلیږي لکه څنګه زمونږ په دې خښتو په دې بټۍ کې د خښتې قد په قد پرتي دا اور پکې بلیږي او د جهنم سر به پرې خدای بند کړي نه ختمېدو پورې سزا به ورته میلاویږي دا د کافر سزا ورې ایمان الله دې مو ایمان محفوظ سړی ایمان یوړه او سزا میلاو شو ځل خو به وځي که او که سړی کفر سره لاړ خو همیشه لپاره تبۍ ده نو جناب د ماسخوتن لمونځ چې سړی پابندۍ سره کوي ولې کې حکمتونه الله ایښي دي ماسخوتن یو سړی پاسي ابه د ماښام خامخا کوي ځکه ماسخوتن خو د خوب وخت دی تیاره وخت دی ابه د مازدیګر هم کوي او بیا د ماسپښین هم کوي هر یو لمونځ کې سهار یو سړی پاسي خو سهار پاسه ماسپښین دې ولې ونه کړو مازدیګر دې ولې ونه کړو ماسخوتن لمونځ چې سړی کوي الله به یې جهنم د سزا نه ساتي که نور څه عذابونه پي قبر کې به یې خدای وباسي د حشر په میدان کې به خدای سزا ورکړي خو جهنم نه به خدای پاک محفوظ وساتي نو دا اوږد حدیث امام قرطبي رحمت الله علیه نقل کړی دی او دا 15 منځونه دي او 15 سزاګانې دي نو زموږ خلکو سره پروژه کې جوماتونه ډکي او د روژې نه بغیر یار یو سړی خپل کاروبار پسې یو خوا منډه او بل خوا منډه جناب دا د خدای حق دی دې نه خلاصېدی نشي خامخا به مونځ کې که مونځ دې نه که نه نو خامخا ړومبی چوکۍ په پل صراط د مانځله د ایمان ده دویمه د مانځله
چا سره ایمان عملنامه کې به لیکلي دا مؤمن دی دا کافر دی چې مؤمن وي ځه مخکې او چې کافر وي هغه ځای نه به ورغورځوي او چې دویمه چوکۍ راځي به د منځي وګوره مونځونه یې کړي دي که نه څونه عمر یې سادي صاحب د اتیا کاله عمر یې 15 کاله نابالغ او دا 15 شپېته کاله د بالغ و 15 شپېته کاله څونه مونځونه جوړېږي د ورځې 15 دي په میاشت کې 15 کې ضرب ورکړه دونه شو کال کې ضرب ورکړه 12 کې دومره جوړ شو دومره کلونو مونځونه دې څونه یې کړي دي نو که د فرض مونځونه هغه مړه کړي خو یې زه خلاص او که نه یې کړې نفل یې وګورئ که نفل یې کړی پکې ولې حسابوي او که نه بیا کوي نو هغه ځای نه ورلړئ هغې نه پس بیا د روجې ورپسې د زکات ورپسې د حج دا پاټکونه چې څنګه موږ ته چوکۍ او پاټک وایي پاټکونه لګېدلي خبره مې دې پورې کوله چې مونځ اهم عبادت دی د رب العالمین سره مناجات دی خدای سره رازداري ده الله ته ودرېدل دي خپل محبوب رب ته ودرېدل دي پکار ده چې مسلمان د مانځه پوره پابندي ساتي د دنیا کار کوي ټول د ورځې 15 مونځونه تېرایي یو ځای کې نیمه ګنټه پرې نه لګي نیمه ګنټه هم سړی الله له وخت نه ورنکي هغه الله چې موږ له ژوند راکړی دی موږ له مال راکړی دی موږ له اولاد راکړی دی موږ له عزت راکړی دی موږ له حیا راکړی ده موږ له پرده راکړې ده موږ له خدای کوم نعمت نه دی راکړی د دنیا هر قسمه نعمت چې څوک غواړي روژه کې دله خدای پاک څومره نعمتونه درکوي دغه خدای ته دې بیا موږ ورې ونه درېږو انشاءالله آینده جمعه کې د مانځه مستقل طریقې د اودس او دارنګې د مانځه چې کوم مستون او مستحبات دي خبره ته انشاءالله آینده جمعه کې بیان کړم دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ نه راضي شي خدای پاک موږ د مانځه توفیق راکړي الله موږ د مانځه پابندۍ والا جوړ کړي خدای ته چې سړی ودرېږي الله پرې خوشحالېږي خدای موږ خپل ځان ته مانځه کې ودرې او الله توفیق راکړي خدای هم د بېلمازۍ نه په امن کې وساتي او الله مو د دغه عذابونو چې مې ذکر به خدای هم د هغې نه محفوظه ساتلی کړي الله مریضانو له شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي رب العالمین د دنیا او د آخر د مصیبتونو تکلیفونو غمونو نه الله په امن کې وساتي دعا کوي د افغانستان مسلمانانو ته چې خدای پاک امداد وکړي الله ته امداد وکړي خدای ته نصرت وکړي او چې دا کم مقابل ظالمان کافران دي یا د هغې ملګري دي خدای خپل قهر سره تباه کړي او مسلمانان دې محفوظ ساتلی کړي څومره مجاهدین دي په مخ د ځمکه الله د ټولو امداد وکړي